پاکستان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د شوي میاشتني اوربند موده سر ته رسي وړاندې به څه کیږي د څېړونکو نظر. په 8 نومبر د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې پورې د اوربند معاهده شوې وه. په دې دوران د پاکستاني طالبانو لخوا د کوم بریز ذمهواري په غاړه نه ده اخیستل شوې، خو په وزیرستان او باجوړ کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او سیاسي غړو باندې بریدونه شوي چې د څو ذمهوارۍ پکې د عیش ډله منلې وې. آزاد سرچینې د طالبانو غړي او خبریالان تاییدوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني طالبانو د 80 نه زیات غړي خوشي کړای شوي دي. ویل کېږي په دغو کې زیاتره هغه کسان وو چې په وړو جرمونو کاکړ وو او یا د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي وه. وتلی خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی وایي په دغو خوشي کړای شوو کسانو کې د 40 پورې پرون د شورا چهارشنبې په ورځ خوشي کړای شوي دي، خو په رسمي ډول حکومت طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو خبر نه دی تایید کړی. وی ډیوا سره په خبرو کې یوسفزي وویل دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب باندې شروع شوي وه او چې کوم کسان خوشي کړای شوي ده په افغانستان کې خپلو مشرانو ته حواله کیږي او امکان دی چې طالبان د ډزبندۍ د غځولو اعلان هم وکړي او خبرې اترې په مخ لاړې شي. د طالبانو سرچینو ډیوا ته ویلي نن د شپږم په ورځ د طالبانو د مشرانو غونډه روانه ده چې د ډزبندۍ د غځولو یا نه غځولو پریکړه به پکې کیږي او د دې خبر چمتو کولو پورې د طالبانو د شورا د پریکړې په اړه څه خبر مخې ته نه دی راغلی. خو د طالبانو سرچینو ډیوا ته ویلي چې د طالبانو ځینې ډلې اوس هم په مذاکراتو خوښې نه دي او اختلاف پکې موجود دی چې زیات مخالفت د مومندو د طالبانو لخوا مخې ته راځي. سرچینې وایي دغه اختلافات د طالبانو لخوا په تازه خپره شوي پروپاګاندا ویډیو کې هم څرګند دی چې د طالبانو د مشر مفتي نورولي مقصود شمالي زون دوره پکې ښودل شوې او د مومندو دوره په دغه ویډیو کې ډیره کمه ښودل شوې، کوم څه چې د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. خو د طالبانو په چارو نظر لرونکي وایي د تحریک طالبان پاکستان ټولې ډلې په دې خبرو کې شاملې دي او د مومندو طالبانو چې وړاندې د جمعیت الاحرار په نوم ځان له ډله لرله هم په خبرو کې شامله ده. خو دا چې که د کومو ډلو او پاکستان د حکومت خبرې نه جوړیږي یا د ځینو ناخوښو ډلو په اړه هم خبرونه مخې ته راځي، دغه پوښتنې ته په ځواب کې څېړونکي او خبریال رافعت اورکزی وایي ممکنه ده چې دغه جنګیالي بیا نورو ډلو ته لاړ شي او په دوی کې د داعش ته د تلو امکان هم دی او زیاته یې کړه دا ویل به د وخت نه وړاندې وي. هغه ویل اول به دا کتل وي چې مذاکرات تر څومره حده کامیابیږي او په میدان کې جنګیدونکي جنګیالي دغه نه څومره مطمئن ښکاري. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې وې او یوه میاشت اوربند په وخت کې د کوم برید ذمهواري هم نه ده منلې. خو د عیش ډله په وروستیو کې په باجوړ، پېښور، کوهاټ او راولپنډۍ کې د یو شمېر بریدونو ذمهوارۍ منلې او امنیتي چارواکي سیاسي او د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو کسانو د وژنو دعوې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف او ګوندونه او د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلاران د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو مخالفت کوي او وایي باید په دغو خبرو پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وای. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د خبرې به د پاکستان د عین لاندې کیږي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښې چاره.